سلام مینا او درنښت ګرانو ملګرو ګرانو محصلینو هغه کسان چې د دوهم ظرفیت په اړه معلومات نه لري او اندېښنه لري چې هسې نه یو کال مې خوشې لاړ نشي نو ګرانو محصلینو لومړی خبره دا لومړی لاره دا ده چې زه یې تاسو ته وښیم هغه دا چې هغه کسان چې دوهم ظرفیت ته یا واجد شرایط دي نو هغه کسان په ولایتونو کې جذبیږي پوهنتونونو ته له هغه وروسته جذبیږي کله چې لومړي کامیاب شوي محصلینو ثبت نام خلاص شي یا به دا په دې هفته کې خلاص شي یا به په دې بله هفته کې د ټولو محصلینو نوی ثبت نام ختم شي له هغې وروسته وزارت اعلان کوي چې څومره نفر موږ ظرفیت لرو څومره نفر موږ جذبوو څومره نفرو ته موږ ضرورت لرو په کومو کومو پوهنځیو کې لرو په کوم کوم بخشونو کې لرو په کوم ولایتونو کې موږ زیات ظرفیت لرو زیات نفرو ته ضرورت دی چې جذبې کړو نو هغه ټول انشاءالله اعلانیږي او بله دا خبره چې هر هغه کس چې نمرې زیاتې دي باید لوړ انتخابونه وکړي که غواړي لوړ انتخابونه هم کولی شي که چېرته غواړي چې ناکام نشي نو هغه اوسط انتخابونه هم کولی شي که چېرته مو نمرې له 200 څخه تر 2500 پورې نو هغه اوسط انتخابونه کولی شي لکه ادبیات ژورنالیزم او همداسې نور او که چېرته مو نمرې له 200 څخه ټیټې دي نو همداسې په اوسط ډول باندې لکه زراعت انتخابول ویترنري انتخابول نو په دغو پوهنځیو کې شاید تاسې ناکام نشئ تاسې دغه ته جذب کړي که چېرته مو بیا دغه پوهنځي نه و خوښ نو له هغې وروسته تاسې یو بل چانس هم لرئ هغه داسې چې تاسې له هغه صنفونو څخه بیرته وروسته موفقي واخلئ نو بیا به مو دوهم چانس هم له لاسه نه وځي او تاسو به دوهم چانس هم لرئ بل دا چې هغه کسان چې نمرې له 250 نه تر 300 پورې 310 پورې دي نو هغوی کولی چې طبي علوم هم انتخاب کړي که طبي علومو سره څنګ کې اقتصاد دی او کمپیوټر ساینس دی نو دغه بخشونه هم شته دی چې دغه انتخاب کړي نو که غواړئ چې کامیاب شئ او په دوهم ظرفیت کې هم د خپلې خوښې پوهنځي ته کامیاب شئ نو لومړی خو نمرو اوسط ته وګورئ که چېرته مو د نمرو اوسط زیات وي او نمرې مو زیاتې وي نو تاسې جګ انتخابونه وکړئ او که چېرته مو نمرې کمې وي نو تاسې ټیټ انتخابونه وکړئ تر څو پاتې نه شئ او انشاءالله چې له دې وروسته چې وزارت اعلان وکړي ظرفیت دپاره د دوهم ظرفیت دپاره د واجد شرایط محصلینو یا زده کوونکو دپاره نو تاسو ته انشاءالله زه کوم لینکونه او کوم ثبت نام انشاءالله زه تاسو ته ټول د معلومات درکوم دغه چینل نه تاسو ټول ته زه معلومات درکوم چینل در سره سبسکرایب کړئ ملګري نور هم در سره خبر کړئ انشاءالله چې ټول معلومات اړین معلومات په تاسو ته زه دلته نشروم او هیله ده چې د واتساپ ګروپ کې هم ملګري راولئ تاسې واتساپ ګروپ ته او د یوټیوب چینل دغه ویډیو نور ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو